نن د غونډې معلومات راکړئ، غونډه څنګه روانه وه او ستاسې څه احساس و؟ غونډه خو اوس پای ته ورسېدله، نو وروسته معلومیږي دې نه وروسته چې کوم نتایج مرتب کېږي او دغه د افغاني جهتونو سره د توافقنامې په اساس هغه توافقنامه چې په 29 د فبروري باندې لاسلیک شوه د هغې په اساس باندې فکر کوم کوم جهتونه چې پاتې دي هغوی ته به هم مستقل چینلونه پرانېستل کېږي. نور به تاسو سره خپل بلې لکه ویل کېږي چې دا بین الافغاني مذاکراتو له کومو جهتونو سره تاسو خبرې وکړې؟ سیاسي احزابو، افغاني جهتونو خبره اوس پیلېږي، دا اصرار دی هغه چې په توافقنامه کوم شی لیکل شوی بین الافغاني کوي دا به ټول جهتونه په دې کې وي او د کابل اداره به هم د یو جهت په توګه وي او کوم جهتونه چې دې سره بایکاټ کړی دی هغه به هم کېدای شي په راتلونکي کې دې مجلس او غونډې ته څومره هیلهمند یاست؟ چې نیت صفا وي او اراده په اسلامي ارزښتونو په ملي ارزښتونو بنا وي نو انشاءالله چې ښه نتایج به ورکړي او که نیت صفا نه وي شخصي مفاد په نظر کې نیول شوي وي لکه د خلکو چې کړي دي په تېر کې نو بیا نشي کېدلی چې موږ یو کار وکړو. ډېر محترم ډېره مننه.